نیت په دې جواب باندې تلفظ په نیت باندې دا د مخکنو علماء ټول په دې باندې دا بدعت صرف متأخرین هغه راوړل کې د وی چاره چونکی د وسوسې یا وداري سوچونه موچونه ډیر شوي دي کنه یو تمیز لپاره خیر دی که په دې جواب باندې سره الفاظ وینو دا خیر دی نو خیر په گیس تشتره خیر په اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دی او صحابه کرامو کې دی او دا کیس خیر شي په بدعاتو کې خیر نه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد په نور خبره خاطر شو په دلایل ذکر کوم بس په ساده پښتو کوی کوم په ساده پښتو باندې پوي کوم تاسو نو تاسو کوم جواب راکوي ښا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا مونږ کوو دای په کومه جبه کې کړی دی عربی کړی دی دا نیت په پښتو کې ویلو دا څنګه مونږ دی دا څنګه مونږ دی چې مونږ په عربی کې کوم او نیت ول په پښتو کې کوم او پنجابیان به ول په اردو کې کوي دا نیت بیان نبی کړی یا به نه کړی بس لن تاسو ته کړی دی او جی کړی دی پښتو کې کړی په عربی کې کړی دی په عربی کې به کړی کنه په دې پښتو کې څنګه دی پښتو کې ولې کې آزاد کړ پته ولې چې خبره خېټه دی خاجر تمیز راوړو تمیز سوچ ته برابرۍ دغه لپاره د ابن القیم رحمه الله لنډه خبره کوي امام القیم رحمه الله غاص الاحفان کې وایي مستقل یو باب غون قائم کړي په دې باندې شیطان خلق وي په ډېرو فتنو کې واقع کې ډېر مصیبتونو کې یو مصیبت پکې ده هغه عجیب خبره ده وایي امام ابن القیم هغه د 200 صدی عالم دی وایي شیخ الاسلام شاګرد هغه عجیب خبره ده وایي خلک وایي چې منګه د عبادتونو تمیز د پاره دا نیت کو غنوي او خپل نیت حاضر وي و یو سړی په کور کې او د سکو کنه او جمعه تر روان شو راغه مسجد ترانه ته په سب کې کېناستو وای بل سړی د در نیت نه خبر دی بل سړی د در نیت نه خبر دی چې دا سره پار راغلی در منظر پار راغلی زره کنه دا او د تر ځان پته نشي سره پار راغلی د تر ځان پته نشي سره پار راغلی او بیا به کیسه وای اے په زور داویم کوي نیت میکړه زړه د اخلاص او زړه د اخلاص زړه د اخلاص به کیسه شي او زیو پښتو کې بل مثال تاسو ته مې پوي شي تاسو شکل دي نه زی کنه کومبل تا او کومبل کې تاسو سبزی اخلي په ایمانی وي د کور نه چې تاسو وزي کم نیت کوي ها نه تلفظ په کوم وي د سی وی چې نیت میکړه زړه د اخلاص د برخانی نه روانېږم او کومبل ته به داخلېږم او هلته به 1 کیلو ټماټر او 1 کیلو پیاز او سبزي به اخلم داسې وایي که نه خو څه کوئ تاسو هېڅ ځای که نه دی پته لګي چې نیت د کوم ځای ارادې ته زړه ارادې ته ویلی شي چې ستا په زړه کې یې حق شان ته روانې نو ستا په زړه کې چې د 4 رکعاته لمونځ راغلي په زړه کې راغلی دغه نیت دی که نه نیت شته دی خو په د زړه ارادې ته ویل کېږي تلفظ په نیت باندې هغه نشته دی ښه لہذا د دې نظارو ساتي د سعودي توپ دی اور ډېر خلک کوئی نیت مې کړی نیت مې وکړو نیت به کوم وغیره امام ته راښکته شوی دی د هغې نه وزګار شوی